بسم الله الرحمن الرحیم. شاه محمد واقع یم ستاسې په درانه خدمت کې. د ننني درس عنوان د زمونږ توت په 8مه صفحه کې. توجه وکړئ، عبارت ده: ظریفه این درخت چی دارد؟ حمیده این درخت میوه دارد. ظریفه: حمیده توت را خوش داری؟ حمیده: بله، من توت را خوش دارم. ظریفه: با تواب بگو معتبر با درخت توت نزن. تواب جان: شکستن شاخه درخت توت کار خوب نیست. توجه وکړئ معنا ته. ظریفه او حمیده خپل منځ کې خبرې کوي. ظریفه پوښتنه کوي: این درخت چی دارد؟ دا ونه څه شی لري؟ حمیده جواب ورکوي: این درخت میوه دارد. دا ونه میوه لري. ظریفه بیا پوښتنه کوي: حمیده توت را خوش داری؟ حمیدې توتان دې خوښیږي؟ حمیده جواب ورکوي: بله، هو، من توت را خوش دارم. هو، زما توتان خوښیږي. ظریفه پوښتنه بیا کوي: با تواب بگو معتبر با درخت توت نزن. چې په تبرګي باندې د توت ونې مه وهه. تواب جانه: شکستن شاخه درخت توت کار خوب نیست. د توتانو څانګې وهل ښه کار نه دی. بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.